پاکستان د افغانستان د تجزیې پلان نیولی. اڅکزی وایي پاکستان به هم خطر سره مخ شي. جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده پاکستان هیڅکله یو باثباته افغانستان نه غواړي، هغه که حتی د طالبانو حکومت هم وي. دا چې نورې پروژې په افغانستان کې بریالۍ شي، اوس ښکاري چې د افغانستان د تجزیې پلان یې نیولی دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمد خان اڅکزی وایي افغانستان کې د ناامنۍ جوړولو او دغه هیواد د ویشلو فکر د ټولې سیمې په زیان دی. هغه نن جمعه ماسپښین یوې ولسي غونډې ته وویل که پاکستان، ایران، ازبکستان او یا د سیمې نور هیوادونو کې څوک دا فکر کوي چې افغانستان کې به بیا د القاعده او داعش په نوم جګړه پیل کړي، لر او بر پښتانه به پکې په وینو ولمبوي، نو د دوی ګاونډي هیوادونه به هم آرامه پاتې نه شي. ښاغلي اڅکزي وویل که څوک په شمال او جنوب کې د افغانستان د ویشلو خیال لري نو پر دې د پوه شي چې که افغانستان تقسیم شو نو پاکستان او ایران به هم خامخا تقسیمیږي. ښاغلي اڅکزي د غونډې ته وویل پاکستان، ایران او هند د افغانستان پسې کثیر القومي هیوادونه دي او که دغه زلزله یو ځل شروع شوه او د چا دا خیال شو چې د داعش په نامه به په افغانستان کې مړي وکړو، بیا به د پاکستان هم 18 ټوټې کیږي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر افغانستان کې د روانو ستونزو حل ته د لارو چارو موندلو لپاره د یوې لویې جرګې په رابلل کېدو ټینګار وکړ. هغه افغانستان کې د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د نجونو زده کړو ته اجازه ورکړي او د ده په خبره د پروپاګاندا مخه په عمل ونیسي.